موږ او تاسو په تیره ویډیو کې په یې خبرې وکړې. یې 5 ډولونه لري او هر ډول یې په ځانګړو نښو سره له بل نه جلا کیږي. مثلا که ټکي ونه لري نرمه یې ده، که ټکي څنګ په څنګ ولري څرګنده یې ده، که ټکي یې ته لاندې باندې ورکو اوږده یې ده، که یې لکۍ ولري نوموالی یې ده، او که حمزه ولري بیا کړوالی یې ده. دا خو د یې ډولونه سو چې په نښو سره یا ټکو سره بیل شو. په پښتو کې یې که 5 ډولونه لري، واو 4 ډولونه لري: نرم واو، څرګند واو، اوږد واو او لنډ واو. که څه هم واو کومې نښې نه لري چې له یو بل سره یې توپیر وشي، خو د مخته یا وروسته تورو او د کلمو له جوړښت موږ او تاسو پوهېدلی شو چې دلته واو کوم ډول ده یا په څه ډول تلفظ کیږي. د بیلګې په ډول یوه جمله لیکو: دلته هم یې واو ده او دلته هم یې واو دی، خو دا جمله موږ او تاسو څنګه وایو؟ دا یو وایو او دا یو وایو. د یو بل په ارمان یو. د جملې یا نورو کلمو او عبارتونو له جوړښت پوهیږو چې دا یو دی او دا یو دی. دلته یو شو، له واو نه مخکې یې زور لري، او کوم واو چې مخکې توری زور ولري هغه ته نرم واو وایي. او دلته یو شو، له واو نه مخکې یې ده، همغسې یې ده، خو دا یې چې ده پیش لري او پیښ هم څرګند. نو دا یو شو او دا یو شو، یو کې واو نرم شو او یو کې واو څرګند شو. دې مثال ته په پام سره اوس موږ او تاسو د واو په 4 ډولونو بحث کوو: نرم واو، څرګند واو، اوږد واو او لنډ واو. نرم واو کې له واو نه مخکې توری زور لري، لکه پلو، کنډو او داسې نور مثالونه. څرګند واو کې له واو نه مخکې توری څرګند او دروند پیښ لري، لکه ټاپو، بابو، چاکو. نرم واو کې پلو، واو نه مخکې لام ده، څه شی لري؟ زور لري. کنډو ده، له واو نه مخکې ډال دی، څه شی لري؟ زور لري. څرګند واو کې ټاپو کلمه بیلګه ده، له واو مخکې پې ده، خو پې څه شی لري؟ څرګند او دروند پیش لري. بابو کې هم له واو مخکې بې ده، بې څه شی لري؟ څرګند او دروند پیش لري. چاکو کې هم له واو مخکې کاپ ده، او کاپ څه شی لري؟ څرګند او دروند پیش. اوس راځو د اوږد واو بیلګو ته. اوږد واو بیلګو ته له راتلو مخکې دا درته وایم چې نرم واو شو که څرګند واو شو، دا عموما په نارینه نومونو کې راځي. پلو او ټاپو دا څه شی شو؟ نارینه نومونه شو. نو که تاسې دا جمع کوئ، دواړه واوونه په څه شي به یې جمع کوئ؟ په نارینه نومونو سره، لکه پلو د پلوونه، کنډو کنډوونه، ټاپو ټاپوګان، بابو بابوګان، چاکو چاکوګان یا چاکوان. اوږد واو چې ده عموما په ښځینه کلمو کې راځي، لکه پښتو، نازو، یا په منځ کې هم دا واو راځي، لکه خور،
مور. په اوږد واو کې د څرګند واو په څیر پیش راځي، خو په څرګند واو کې دروند او څرګند پیش و، خو په اوږد واو کې لکه له نومې چې معلومیږي اوږد پیښ ده، لکه پښتو. ګورئ تی باندې چې ده پیش ډیر اوږد ده، یا نازو کې په زی باندې پیش ډیر اوږد ده. خور. دلته هم واو چې ده له هغه نه مخکې توری خې ده، خې کې هم پیش ډیر اوږد دی. مور کې هم له واو مخکې میم ده، میم باندې هم پیش ډیر اوږد دی. او لنډ واو چې ده څنګه له نوم نه معلومیږي لنډ پیښ لري، لکه لومړی. تاسو. او داسې نور. هیله ده چې د دې واو په توپیر به پوهېدلي یاست. نرم او څرګند واو په نارینه نومونو کې راځي، اوږد واو په ښځینه نومونو کې راځي، او د لنډ واو چې ده هغه بیا لنډ پیښ لري. یو ځل بیا پښتو کې واو په څو ډوله دی؟ په 4 ډوله دی. نرم واو دی، څرګند واو دی، اوږد واو دی او لنډ واو دی. نرم او څرګند واو په نارینه نومونو کې راځي، او اوږد واو چې دی ښځینه نومونو کې راځي. د نرم واو نښه دا ده چې له واو مخکې توری زور لري او نرم ویل کیږي، لکه ببو، پلو، لو. څرګند واو چې ده له مخه توری څرګند او دروند پیښ لري، لکه ټاپو، ټټو، کچالو. اوږد واو چې دی لکه څنګه یې له نوم معلومیږي اوږد پیښ لري، لکه پښتو، پیشو، خارو. په خارو کې له واو مخکې ری اوږد پیش لري، په پیشو کې له واو مخکې شین اوږد پیش لري، او په پښتو کې له واو مخکې تی اوږد پیښ لري. دا ډول لنډ واو چې ده څنګه چې نوم دی لنډ ویل کیږي. تاسو. دوی. او داسې نور. نو هیله ده چې د واو په لیکلو کې له دې وروسته د هغه نښو ته پام وکړئ، ځکه کله کله ما په رسنیو کې لیدلی دي چې ټاپو ته ټاپوګانې لیکل شوي وو. ښایي دا خیال یې کړی وي چې پیشو پیشوګانې، خارو خاروګانې جمع کیږي، نو ټاپو به هم ټاپوګانې جمع کیږي، خو نه، دلته اوږد واو راغلی د پیشو خارو کې ښځینه نومونه دي په ګانې جمع کیږي، او دلته ټاپو کې چې ده څرګند واو راغلی نارینه نوم دی نو په ګان سره جمع کیږي. په راتلونکي ویډیو کې به زموږ او ستاسو خبرې په دې وي چې یو واو چرته ورکړو او 2 واوه چرته ولیکو. مثال په ډول خرو، خو که خرو ته 2 واوه ورکو څه شو؟ خورو شو. خرو له خوړلو اخیستل شوی، خورو د خپرولو یا پراخولو په معنا دی. نو په همدې وجه هیله ده چې په دې ویډیو کې هم را سره ملګرتیا وکړئ تر څو وپوهیږئ چې یوه کلمه سمه ولیکئ، ځکه د یو واو په زیاتېدو سره دا چې د خوړلو معنا یې کوله د خپرولو په معنا بدل شو. تر همغې ویډیو د الله په امان.